سلامونه او احترامات مو منئ ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. میدان وردګ ولایت کې د دولتي عسکرو پر کاروان موټر بم برید تر 48 تنو کمانډو عسکرو ته مرګ ژوبله اړولې. د بغلان ولایت د مرکز اړوند لرخابیانو سیمه کې د ملکي خلکو په کورونو هوایي بریدونو کې 15 تنه وژل شوي. طالبان ویلي چې د امنیت بدل کې له باري موټرو کمه اندازه مالیه ټولوي. کندوز او بادغیس کې 33 عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کابل ادارې د ولسمشر 2 سلاکاران او یوه سفیره د فساد په تور لوی څرنوالي ته ورپېژندل شوې. پاکستان یو ځل بیا د کونړ پر ځینو سیمو راکېټي بریدونه کړي. د سوریې په ادلب کې چاودنې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. د سعودي عربستان پاچا ملک سلمان د سخت ناروغۍ له کبله روغتون کې بستر شو. ایران وایي چمتو دی چې سعودي عربستان سره شته اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. امریکا کې د یو وسلوال برید له کبله 10 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خبرونو پای.